بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله منده یم چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکې ذاکره بارکزی یم تاسو ته د نوې لارښوونې لپاره. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ مخکې هم د ښوونځي چمتووالي دپاره څه کړي وو، څه زده کړې ترسره کړې وي چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ څه کارونه باید وکړئ چې تاسو انشاءالله هغه ټول زده کړي وي. لکه هغې کې څه وو چې د خوب نه پاڅېدلو نه پاس وای چې تاسو چې وکئ ټولو مشرانو ته سلام ورکړئ. د سلام نه پاس کله چې تاسو پاڅېږئ خپل ځایونه چې هر شی توشکې بالښت او هغه شیونه ټول په خپل ځایونو کې کیدئ. کله لیک لوست کوئ خپل د ښوونځي ټول وسایل که قلم پنسلې کتابچې دا باید خپل بکسونو کې کیدئ. او همدغه شان تاسو چې کله خوب نه پاڅېدئ د لاس وینځلو، مخ لاس وینځلو، غاښونو برشولو، حمام اخیستو او همدغسې د تشناب د وسایلو استفاده چې صابون یا شامپو یا هر څه تاسو کاروله هغه باید چې شو په صحیح توګه اخیستی وي او بیرته باید چې په خپل ځایونو کې کیدئ. ځکه تاسو اوس ماشاءالله غټه استئ او دا کارونه تاسو ډېر ښه ترسره کولی شئ. پس د هغې نه تاسو چې د کورنۍ سره د سهار چای څښلو چې هغه باید چې تاسو سهار چې ښوونځي ته اماده کیږئ باید چې د سهار لپاره چې شی وکئ، یو څه واخلئ، یو څه وخورئ او بیا پس د هغې نه ښوونځي ته لاړ شئ. ښه ګرانو زده کوونکو، هغه و یو عمومي معلومات چې د سهار له خوبه پاڅېدو نه تر ښوونځي تګه پورې. خو په دې منځ کې تاسو باید چې نور څه کارونه هم وکړئ. تاسو څنګه چې ګورئ ګرانو زده کوونکو، کیدای شي تاسو ته کور کې مور پلار مشرانو تاسو ته ویلي چې پس د اووه کلنۍ نه لمونځ کول فرض دي. ښه ګرانو، تاسو چې کله اوس لکه د 6 کالو یا د 7 کالو هستئ او انشاءالله چې تاسو ټول هم اکثره کیدای شي لاړ شئ جوماتونو ته د قرآن زده کړې ته په مونځ اودس باندې تاسو پوه شئ. خو بیا هم ستاسو د ښه پوهې دپاره باید چې تاسو ته لږ نوره لارښوونه وکړو چې تاسو کله د خوبه پاڅېدئ که مخ لاس وینځل خلاص شي او که یو ځلي تاسو غواړئ چې راسن اودس وکئ نو هغه به د ټولو نه ښه. اودس کول باید چې تاسو لکه سهار وخته د خوبه جګ شئ او اودس کول تاسو څنګه چې دلته ګورئ چې دې ماشوم خپل څه کړي دا نستوڼي بډ وهلي. اودس کول خپله طریقه لري چې حتما تاسو به مشرانو نه زده کړي. که جومات ته ځئ هلته به مولوي صاحب هم تاسو ته ویلي تاسو باید د اودس کولو دپاره څه آیتونه یا څه سورې هم یادې کړئ چې خیر تاسو خو لا کوچني هستئ، خو صرف طریقه یې چې تاسو څه رقم باید اودس څه رقم شروع کړئ او کوم ځای ته یې څه کړئ ختم کړئ. چې په اودس کولو کې مهمه شیونه لکه د استنجا نه شروع لاس وینځل، خوله وینځل، پوزه وینځل، مخ وینځل، د سر مسح کول دي، لاسونه وینځل او چې دي د پښو وینځل دي. چې دا به تاسو وروستیو کې انشاءالله چې کله ښوونځي ته لاړ شئ د هغې په ترتیب باندې به پوه شئ چې کم اول بیا څه وکئ بیا څه وکئ او هر یو حرکت چې یو هر یو عمل چې تاسو کوئ هغه باید چې څو ځلې وشي. لکه لاس، خوله، پوزه وینځل دا باید څو ځل تکرار شي په اودس کې 3 ځلې چې انشاءالله دا تاسو یاد کړي دي. او که نم پوهیږئ د مشرانو نه پوښتنه وکئ او تاسو ته نور هم د علوم الدین په مضمون کې نور استادان هم تاسو ته لارښوونه کوي. خو دا هم د سهار د چمتووالي دوره ده چې کله تاسو پاڅېږئ یعنې مخ لاس وینځلو ته کولی شئ چې تاسو اودس هم وکئ، اودس وکئ او مشرانو سره مونځ ته ودرېږئ. دې انځور کې تاسو بیا ګورئ چې څه دي اودس کولو څنګه چې ما ویل چې مختلفې طریقې لري. دلته هم تاسو ګورئ سر مسح کوئ، دلته لاسونه وینځي، دلته پښې مسح کوئ، دلته پوزه وینځي او دلته هم د لاسونو وینځلو طریقه ده چې انشاءالله تاسو به یې په وروستیو کې ښه او ښه زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم دلته تاسو ګورئ چې له اودس
کولو ته نستوڼي دا هلک هم وګورئ دا هم کوچنی دی دا هم ستاسو په شان دی وګورئ چې سهار پاڅېږي د اودس کولو چې لاسونه باید څه وکړي اول خو لاسونه 3 ځل دیزي بندونو پورې انځل کېږي او پس د هغې څه کېږي آفرین لاسونه دې ځایونو پورې په دې شکل باندې انځل کېږي څنګه چې تاسو په دې انځور کې دا وړوکی هلک ګورئ ښه ګرانو دلته هم بیا تاسو ته د اودس کولو طریقه ده چې بعضې جمعیتونو کې که تاسو ځئ هغه بیل بیل ځایونه لري د اودس دپاره لکه واړه واړه نلونه دي یا دغسې یو د اوبو ډنډ ځای دی چې تاسو اودس هم خپل طریقې لري یعنې په هر اوبو تاسو اودس نشئ کولی اودس ځکه چې د مونځ دپاره کوئ او مونځ ته پاکي ډیره مهمه ده نو تاسو باید چې کم اوبه چې پاکې سوتره او چې شي آفرین چې کم اوبو کې لکه تاسو کله که لوټه کې ځان ته اوبه اچوئ چې اودس وکئ نو هغه لوټه کې باید د تاسو لاسونه او نور کله خوله انځئ یا پوزه انځئ هغه ځان نه لرې کېږي ځکه که د پوزې څاڅکی یا د خولې څاڅکی چیرته د لاسونو یا د اودس کولو یو د اوبو څاڅکی هغې اوبو کې وغورځېږي نو هغه اوبه څه کېږي آفرین هغه اوبه مرداریږي باید تاسو چې کله لاس خپه انځئ اودس کوئ د اوبو لوټه هم پاکئ کالي پاکي چې مونځ ته ودرېږئ همدغه شان کوم اوبو نه چې کاروئ کوم وسایل چې کاروئ هغه ټول باید چې څه پاک او منظم وي ښه ګرانو زده کوونکو اوس دا تاسو ته د مونځ ښودنه او د اودس ښودنه وبښئ او په دې کې غواړم چې تاسو سره یو څو نور انځورونه هم شریک کړم چې تاسو پس د دې نه چې اودس وکئ نو د اودس نه پس څه کارونه ضرور دي چې تاسو وکئ تاسو اودس خو واضحه ده چې د چیش دپاره کوئ اودس د مونځ دپاره کوئ چې کله تاسو چې وکئ اودس خلاص شي کالیم پاکي باید او څه وکئ که نجونې باید چې یو ټیکری په سر کې که هلکان یې دغه شان یو خولۍ په سر کې او خپل مونځ ته ودرېږي آفرین ښه کله چې دوی مونځ ته ودرېدل د مونځ هم خپلې بېلې طریقې دي چې هغه به بیا په وروستیو کې تاسو سره شریکه کړم چې په مونځ کې څه کارونه باید تاسو وکړئ یعنې مونځ هم خپل یو ترتیب لري بل تاسو چې ګورئ دا کوچنی ماشوم دلته ناست دی جاینماز چې کله اچول کېږي هغه جاینماز خپله طریقه لري یعنې هر طرف ته تاسو نشئ کولی چې خپل جاینماز واچوئ ځکه چې جاینماز باید چې چیرته د قبلې طرف ته قبله چیرته ده تاسو به کله په تلویزیون کې یا کله به انځور کتلی چې کعبې شریفې عکس به تاسو کتلی چې قبله همیشه باید موږ خپل کور کې چې وکړو قبلې لوري وپېژنو چې خپل جاینماز کوم لوري ته واچو نو دا هم وه د چې د جاینماز اچولو طریقه مونځ کې څه رقم باید تاسو کښېنئ څه رقم ودرېږئ لاس چیرته ونیسئ په څه طریقه مونځ کوئ مونځ کې څه ویل کېږي هغه به انشاءالله تاسو په وروستیو کې زده کړئ خو دغه د مونځ دپاره چې شو ابتدایي معلوماتو څنګه چې تاسو دلته هم ګورئ چې دا وړه جنکۍ هلته یو وړوکی هلک او دلته یو وړوکی جنکۍ ده انشاءالله تاسو به هم دغسې مونځ او مونځ به زده کړئ مونځ تاسو یاد هم دی زه پوهېږم خو بیا هم چې کله مونځ خلاصېږي تاسو څه کوئ دواګانې باید وکئ ځان ته وطن ته فامیل ته کورنۍ ته چې انشاءالله دا ټول د ستونزو څخه خلاص شو ښه ګرانو هم کتل چې دلته په دې انځور کې څنګه چې ما تاسو ته وویلی چې دې وړوکي هلک چې خولۍ اغوستې وه او دلته دې وړې چې ټیکری په سر کړی دی نو مونځ هم خپل یو چې لري احترام طریقه او آفرین مونځ هم خپل ټول یعنی طریقې لري چې تاسو نشئ کولی چې همدغسې خوب نه پاڅېږئ او راسن په مونځ ودرېږئ نه اوس ماشاءالله تاسو غټ هستئ د اودس کولو طریقه باید پوښتنه وکئ د مونځ کولو طریقه باندې باید پوه شئ
کم سورې چې ضروري دي چې تاسو باید په مونځ کې ووایئ هغه سورې باید چې تاسو شروع کوئ په مونځ کې پس له کومې سورې نه کومه سوره ویل کیږي او دا ټولې هغه طریقې دي چې تاسو باید چې په مونځ کې مراعات کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه ستاسو نننۍ زده کړه چې د اودس کولو او د مونځ د پیلولو طریقه وه. انشاءالله د راتلونکي زده کړه کې چې بیا د مونځ دپاره تاسو ته لا ډیر معلومات در کوم. تاسو بیا هم په لوی الله سپارم. خوشحاله، سوکاله او بریالي اوسئ.